مفتي صاحب محترم، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د یو چا په غاښ کې یو شی بند وي، په روژه کې هغه شی راوکاږي ویې خوري تېرې کړي، د دغه چا روژه ماته ده که نه؟ شرکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، که یو چا د غاښ څخه یو شی راوکښي په ګوتو سره په لاس کې ونیوي، بیرته یې وخواړي، تېر یې کړي، دا سړی به روژه راګرځي، روژه یې ماته ده. او که د یو چا په غاښ کې یو شی بند و، هلته په خوله کې راوختی، تېر یې کړي، د نخود دردانه کم و، په دې روژه نه ده ماته. بهشت زیور د تنویر څخه 3مه حصه 12مه صفحه. والله اعلم. مفتي صاحب محترم، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که یو څوک د سالنډۍ ناجوړي لري او دی د سالنډۍ چلم یا پمپ په خوله کې ووهي، په دې سره روژه ماتېږي که نه؟ شرکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، یو سړی چې سالنډي لري، د انهیلر پمپ یا د سابندۍ ګیس دا په خوله کې ووهي، دا روژه ماتوي، قضا به یې راوړي. که چیرې چاره نه درلوده، بیا دې روژه وخوري، فدیه دې ورکړي. فتاوای حقانیه 3م جلد 403 صفحه. والله اعلم.